په خوست ولایت کې د آزادګان جبهه ادعا کوي چې د علیشیر ولسوالۍ د یو څه وخت لپاره نیولې وه. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. آزادګان جبهه ادعا کوي چې د دغې جبهې ځواکونو د څو ساعتونو لپاره د خوست ولایت علیشیر ولسوالۍ نیولې وه. د دغه جبهې ځواکونو ویلي چې دا ولسوالۍ دوشنبې د غویي پر 12مه د څو ساعتونو لپاره د آزادګان جبهې ځواکونو لخوا نیول شوې وه. د دې جبهې په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د آزادګان جبهې ځواکونو په 1 ساعته نښته کې علیشیر ولسوالۍ ونیوله او د وسلوالو او پوځي وسایلو له ترلاسه کولو وروسته یې د دې ولسوالۍ ودانۍ پرېښوده. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.